ته یو سړي واده کړی، واده پسې اوتر ګرځېده چېرته ګڼکپان پې پېښ شوي دي. چې ګڼکپان پې پېښ شوي دي نو هغې ویلې داسې ښځه همدله کتلې ده چې بس په هوا به ګرځي، 100,000 روپۍ ترې والي دي او ډولۍ مولۍ والا برابره کړې ده او اجړه یې والا په ډولۍ کې کېنولې، چې کور ته یې بوتلې ده چې ګوري هغه اجړه دی. هلکه دا ولې؟ ویلې بهي خبره دا ده چې تا ډولي غوښتو، ډولي خدای تا ته سور ډولي ورکو، ګڼکپان سور ډولي، اوس کې پکې نه اجړه ناستي مونږ سیکولی شو. هغه سکوچې نارې وې ما پیسې راغی، ما پیسې راغی، ته تښتېدلي دي. نو خدای تاسو له په ډولۍ کې اجړه راوستی دی، پیسې مو ملاړې، ایمان مو ملاړو او راغی دله اجړه. اوس یې سنبالوئ، مونږ څوک نور بغیر کېږي. حکومت اوس په مشرق اخبار کې یو مضمون راغلی دی، اسرائیل کی ریٹائرمنٹ. نو دیها دا چیټونه ما ته راځي چې دا مضمون وګوره چې اسرائیل علیه السلام وایي چې زه ریټایر کېږم، نور ستړی شم، دا روحونه نور نشم قبضه کولی. خیال هم راغی. نو مالې ما ته چیټونه سله راوړئ؟ دا چیټ خود پیپل پارټۍ گورنمنٹ ته یو صحیح، د صوبه سرحد وزیر اعلی ته یو صحیح چې د مشرق اخبار بل کار نشتا سوا د وزیرانو د پسې د دبلې غږولو. وزیر صاحب غلو ته کېناستو، متیازو ته کېناستو، خدای په خیر خیریت کې غل راوویسته او په خیر خیریت را پاسېدو. دا د مشرق ډنډورجي چوب دی او دا شیطانت دی. اوس زمان شاه نامی یو سړي دا بیان ورکړی، نو کار دې څه دی چې ته په اخبار کې د کفر بیانونه ورکړې؟ کار دې څه دی؟ نو معلوم شي ولا مونږ څه کار دی چې د چا حکومت ته هغې ته وایي چې هلکه ستا حکومت کې دا بیان ولې ورکړی؟ زما حکومت وی او دا بیان راغلی وی، بیا به مې درته ښودلی وی چې د سیر سو پخېږي. اوس مونږ څه کولی شو؟ زمونږ دومره وس هم نه رسي، دومره وس چې الله پاک دې د پاکستان په حکومت باندې د شین اسمانه تندر راوغورځوي، د شین اسمانه تندر. 9 میاشتې وشوې، نن تاسو وکړه څه در په در اوبو پسې ګرځېدئ. د جمعې په ورځ به یې لاری را لېږلې، د کافر بچو نن لاری هم راونه لېږله، او هغه د رزیل بچی چې کوم لاری را لېږي هغه ته صوفي صاحب وایي، ګیری ده، صوفي نه دی، سوټي صاحب ورته. اره جمعه به هغې رزیل ته ټلیفون کې مینتې به کې، زارۍ به کې، نو د ذلیل بچی به چې دی بیا تا ته اوبه رالي. دا ستا د ملک د حکومت حال دی چې په پېښور غوندې ځای کې 9 میاشتې وشوې، اوبه نشته. په کمیټۍ کې رسکشي شروع ده، 2 سنډاګان په جنگ دي. یو سنډا وایي چې زه میر کېږم، بل سنډا وایي چې زه میر کېږم. اوس څه چل کې؟ خدای پاک دې د دې نه سخته کړي. دعا وکړئ چې په ځمکه کې خدای اوبه وچېږي چې د تندې هلاک شي دا قوم، د تندې. دا ذلیل قوم دغسې هلاک خدای او تباہ. تاسو په منځونه دي او کبړونه دي، دلته یو منځ ګزارو
هغه ته مې وی دا تا پیپل پارټۍ ته ولې ووټ ورکړی بېنظیرې ته ویل دا زما د ښځې په شان ده خوښه مې وه ډېر بزرګ دی نو چې سم انتخاب کړی دی نو بروره مونږ څه کار